السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف الله یم. یو ځل بیا تاسو ته مخاطب شو حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشحاله به زما قدرمنو کتونکو. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړې ده واتساپ په باره کې چې واتساپ کې موږ خپل فنګر پرینټ څنګه لګوو. تاسو په خپل په واتساپ باندې فنګر پرینټ ګوته ولګوله نو کله به هم ستاسو واتساپ بل څوک نشي کولولی. که کولوئ بیا به بالکل ستاسو فنګر پرینټ غواړي. نو د هغې په باره کې مې تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړی دی. که تاسو زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه یې زموږ حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې په ګنټې نشان باندې کلیک کولی، په آل باندې کلیک کولی چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسېږي. نو ډېر ټایم ونه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. نو که تاسو په خپل موبایل باندې په موبایل په واتساپ کې فنګر پرینټ لاک د ګوتې لاک نه یې لګولی نو دا تاسو لګولی شئ ډېر په اسانۍ سره. نو دا طریقه به تاسو ته ټوله ښیم. ویډیو سکیپ کوئ مه او ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه اکثر واتساپ کې یو تصویر وغیره بل څه یا داسې څه پرسنل سړي سره صحیح او هغه بل یو کس واتساپ وکتی کېږي نو بیا به هغه نشي کتی کولی. نو تاسو خپل واتساپ ته فنګر پرینټ بالکل په اسانۍ سره لګولی شئ. نو ځم د ویډیو په طرف. تاسو خپل واتساپ کولاو کوئ. کله چې تاسو خپل واتساپ کولاو کوئ تاسو ته داسې انټرفیس راشي. تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک کولی. کله تاسو په 3 ډاټ نشان باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته داسې انټرفیس راشي. تاسو په خپل سیټینګ باندې کلیک کولی. کله تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته داسې انټرفیس راشي. تاسو په اکاونټ باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په اکاونټ باندې کلیک واخلئ تاسو ته داسې انټرفیس راشي. تاسو په پرایویسي باندې کلیک واخلئ. کله تاسو په پرایویسي باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته بالکل داسې لاندې راشي. تاسو ته بالکل داسې اخري آپشن ښیي. فنګر پرینټ باندې به تاسو کلیک کولی. کله تاسو په فنګر پرینټ باندې کلیک واخلئ نو تاسو ته بالکل دا ما سره بالکل ان دی. نو که دا چا سره اپ وي نو چې کله هم اپ وي نو داسې به وي. نو چې دا خلک په خپل موبایل کې دا آپشن ان کړي، کله چې دا هم ان کړي نو بالکل داسې فنګر پرینټ ګوته پرې لګولی شي. ما به بالکل دا فنګر پرینټ ګوته لګولې ده. نو تاسو په خپل موبایل په واتساپ کې بالکل دا فنګر پرینټ ګوته لګولی شئ. د دې په ذریعه باندې به تاسو موبایل واتساپ بالکل څوک نشي کتی. چېرې بیا هم موبایل څوک راواخلي واتساپ ته لاړ شي نو ستاسو فنګر پرینټ ګوته به بالکل لازمي پکې مست وي. نو ستاسو موبایل واتساپ به بالکل څوک نشي استعمالولی. نو دا ویډیو تاسو داسې مخامخ د ټایم آپشن به کې هم تاسو ته ښیي. دا ټایم آپشن به کې تاسو بالکل ورکولی شئ. ما ورسره بالکل 1 منټ کې دا ټایم ما ورکړی دی. بالکل په دې آپشن باندې مې کلیک اخیستی دی. نو تاسو په دې طریقه باندې خپل د واتساپ فنګر پرینټ لاک لګولی شئ. مثال یې واتساپ باندې خپل ګوته لاک لګولی شئ. نو په دې اسانه طریقه باندې تاسو بالکل په اسانه طریقې باندې دا سیسټینګ کولی شئ په خپل واتساپ کې. امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښ شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښ شوي خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې په ګنټې نشان باندې کلیک کولی، په آل باندې کلیک کولی چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول ورسېږي. والسلام.